احمد مسعود غواړي چې نوی نظام په افغانستان کې جوړ کړي. احمد مسعود غواړي چې یو ځل بیا افغانستان ته راستون شي او له افغان پخواني عسکرو سره یې لیدنه هم کړې ده. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت په نامه د ټولوالي مشر احمد مسعود په افغانستان کې د نظام جوړښت لپاره د ټولپوښتنې غوښتنه کړې. نوموړي دغه څرګندونې په مسکو کې یو ناستې ته کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي. د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نامه غونډه نن پنجشنبه نومبر 30 د عدلي روسي ګوند په کوربتوب جوړه شوې ده. دغې غونډې ته د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي، د پارلمان ځینې غړي او د سیمې ځینو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. د روسیې دغه ګوند په پارلمان کې نږدې 20 سلنه څوکۍ لري. احمد مسعود د روسیې د افغانستان دوست هیواد وباله. موږ د نړۍ په یو مهم او د افغانستان یو دوست هیواد په پلازمینه مسکو کې راغونډ شوي یو چې د افغانستان د ستونزو په اړه په خپل منځ مخاطبانو او د سیمې له دوستانو سره مطرح کړو. ښاغلي مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړې چې د نوموړي په ټکو د ټولې نیمایي وګړي له لیک لوستلي لرې ساتلي دي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.